بسم الله الرحمن الرحیم. نومونه په خوب کې څه تعبیر لري؟ کله موږ په خوب کې کسان ګورو، د هغوی نومونه موږ ته یاد وي، خو دومره تعلق هم ورسره نه وي، شناخته ده یا ناشناخته ده یا څه کار هم ورسره نه وي. دا په خوب کې ولې ګورو؟ بار بار یې ګورو، ډېر ګورو. نو دا د نبي علیه السلام د تعبیر مطابق د همدې نوم په معنا باندې تعبیر کېږي. یو روایت کې راځي چې نبي علیه السلام یو ورځ سهار مونځ نه پاڅوي دي، څه خوب مې ولیده، د عقبه ابن رافع یو صحابي و، دغه په کور کې مونږ یو او خرما مونږ ته راوړل کېږي، رطب د ابن تاب. نو نبي علیه السلام دا ټول نومونه تعبیر کړه. عقبه یې په عاقبت باندې تعبیر کړ، رافع په رفعت باندې چې مونږ الله تعالی مسلمانانو ته رفعت ورکړي، او رطب تازگی، او تاب خوشحالي. نو دا یې په دې تعبیر کړ. دې نه معلومیږي چې دا نومونه چې دي د په همدې معناګانو باندې تعبیر کېږي. لکه ته یو کس د هدایت الله نومېږي، ته هغه دې په خوب کې ولید ستا کور ته راغلی، تا سره غږېږي یا تاسو که راغلی ده، د دې معنا دا ده چې یو مسله ده، ته په هغه کې په هدایت یې، ته په حق یې. خوب دې ولید رحمت الله یو کس ده او کار دې ورسره نشته، ضرورت یې نشته، او تا په خوب کې ولید هغه ستاسو کور ته راغلي، هېڅ تعلق دې ورسره نشته. دې معنا چې رحمت د الله تعالی په تا باندې راځي. همدغسې څومره چې نومونه دي، د هغه نوم په معنا باندې تعبیر کېږي، چې کوم معنا لري هغه نوم هماغسې تعبیر کېږي. چې یو خوب یو کس دې ولیده، فلاني مې په خوب کې ولیده، څه کار مې ورسره نشته، دغه هم نشته، دا څنګه خوب ته مې راغی، په هغه نوم یې تعبیر کېږي. هغه کس پورې تعبیر نه ده، نه دا خوب هغه ته ووایه، نه هغه سره ربط لري، بلکې تا ته ربط لري، تا ته تعبیر کېږي. او چې کله ته په خوب کې یو کس ګوري چې هغه خپل نوم ورته ته نه اخلي، یا نور خلک ورته خپل نوم نه اخلي، بل بدل نوم اخلي، د دې تعبیر دا ده چې هغه ته داسې خبرې راجي دي، داسې ګمان پرې کوي، یا نور خلک داسې خبرې ورپسې کوي، تهمت، چې هغه داسې نه ده. مثلا یو کس د نوم یې رحمت الله ده، ته په خوب کې ورته یو عبدالقهار وایې، نو هغه په دې معنا ته هغه ته بدګمان یې په هغه باندې چې هغه عبدالقهار ده، او هغه عبدالقهار قهرجن ده، غصناک ده، حالانکه هماغسې عادت ده دغه. نو تا په خوب کې څه ولیده چې هغه ته عبدالقهار وایي، یا نور خلک هغه ته عبدالقهار وایي، یا هغه خپله وایي چې زما نوم عبدالقهار ده، نو غلط ده نوم، یعنې په ویښه کې دا خوب نه ده. نو د دې تعبیر دا ده چې هغه شی د ده کې حقیقت نشته، هغه شی حقیقت نشته، هغه شی هسې ورپسې ویل کېږي، خبره معنا د نوم. نو نومونه په همدې باندې تعبیر کېږي. که یو کس ته پېژنې هم او په خوب دې ولیده، او خاص کار شی دې ورسره نه وي، تا په خوب ولیده، نو په نوم باندې تعبیر کېږي. او که نه هم پېژنې او هغه دې په خوب کې ولیده، دا هم په نوم باندې تعبیر کېږي. یا داسې کس دې ولید چې هغه سره ستا ملاقات بیخي امکان نه لري، نو هغه نوم باندې تعبیر کېږي، چې نوم یې هماغه په تا پورې، لکه یو مشهور فوټبالر، یو مشهور کرکټر، یا یو مشهور کس چې هېڅ د کرکټ دې خوښېږي، د فوټبال دې خوښېږي، خو تا هغه په خوب کې ولیده، نو معنا دا چې د هغه نوم باندې تعبیر کېږي. هغه نوم معنا یې وګوره چې کوم معنا د هغه نوم ده، یا د هغه کارونو باندې تعبیر کېږي چې کوم کارونه کوي. ډېر ښه نامدار سړی ته هم الله نامدار کوي، ته که ښه سړی تا ته الله تعالی ښه صفت درکوي. د هغه نوم معناګانې په تا باندې راځي او په تا باندې هغه اثر کوي. نو دا و د نومونو په خوب کې تعبیر. چې نومونه په خوب کې څه تعبیر لري، او ولې موږ یو کس په خوب کې ګورو، چې هغه موږ پېژنو یا نه پېژنو، کار مو سره نشته، او هغه په خوب کې ګورو، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي. لکه یو کار د چا سره بند ده، تا په خوب کې ولیدل چې وکیل، عبدالوکیل په نوم باندې یو کس ده، او هغه ستاسو کور ته راغلی، یا تا ته راغلی ده، یا ته ورسره ګورې، د دې معنا دا ده چې دغه ستا کار کېږي، الله تعالی وکالت کوي، الله تعالی یې وکیل ده، نعم المولا و نعم الوکیل، هغه کار دې کوي، ته ولې وارخطا یې. او په یو شي کې شکي او هدایت دې په خوب کې ولیده، په هدایت باندې دغه کېږي، بدګمانې او ډارېږي، رحمت الله دې ولیده، معنا چې الله تعالی رحمت ستا شامل حال ده، ته ولې وارخطا یې، ودلیده ستا کور ته راځي، یا ستا په کور کې ده، نو دا دې پورې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. نو دا معلومات د نومونو په باره کې په خوب کې، او یو څو نور خوبونه هم دي، هغه هم تعبیروو. موږ سره پاتې شئ اخره پورې. که چینل کې نوي یاستئ، چینل سبسکرایب هم کړئ، لایک یې کړئ، او ویډیوګانې شیر کړئ. ویډیوګانې نور هم شته، کوم خوب هم لیدلي نو د واتساپ نمبر کې ماته لیږلی شئ. اول خوب ده، وایي زما پلار 4 میاشتې کېږي وفات شوی ده، ما 7 وارې په خوب ولیده، یو وارې زه قبر راکندم، دی راپورته شي وایي زه ژوندی یم، دویم وارې زموږ کور ته روان وي، ما ته وایي زه خو ژوندی ومه. نو چې کله یو کس وفات کېږي او هغه ته زر په خوب کې وګورې، د دې معنا دا ده چې هغه سره الله تعالی اساني کړی، هغه حساب و کتاب ورسره ډېر نه ده شوی، الله تعالی هغه سره اساني کړی، معاف کړی ده،
او الله تعالی په نزد هغه ښه حالت کې ده. لکه ځینې کسان، ځینې علما او ځینې مشران په خوب کې هغوی خلکو ته راغلي دي مخکیني، او بیا پوښتنه ترې شوې چې دا دومره وخت وړي زما خوب ته نه راتلې، نو بیا هغوی ویلي چې موږ خپل حساب کتاب کې بند وو. او لکه بعضې مشهور روایتونه ستا د بعضو کسانو، مشهورو کسانو په باره کې چې هغوی همدغه علت یې ښودلی ده. نو دې نه معلومیږي چې په خوب کې چې یو مړی زر وکتل شي د وفات نه وروسته، د دې معنا دا ده چې هغه اساني دغه سره الله تعالی اساني کړی، هغه حساب کتاب کې ډېر بند نه ده، الله تعالی هغه ته معافي کړی او ښه حالت کې ده، ښه ګمان پرې وساته. او چې کله یو کس ډېر وروسته په خوب کې ګوري، کلونه ستا په خوب کې نه راځي، پلار دی، مور دی، یو نږدې کس ته غواړي چې خوب کې ویې ګوري، نه شي کتلی، د دې معنا دا ده چې هغه څه حساب کتاب کې بند ده. یا د دې معنا دا ده چې ته هغه سره په ژوند په قدر نه پوهېږې، دغسې دغه په ژوند کې هغه ستا ته سترګې په لارو او ته ورته قدر نه پوهېدې. او چې کله به یو کس په خوب کې ګوري چې هغه مړ وي او تا ته وایي زه ژوندی یم، نو دا د شهادت یو درجه الله تعالی ورته نصیب کړی، ځکه چې هغه وایي زه ژوندی یم، نو دا کس ته الله تعالی د شهادت درجه ور نصیب کړی. او شهادت څه ده، ډېرې درجې لري. یو درجه یې څه ده، همدغه هم ده چې څوک د خېټې په مرض کې وفات شي، نو دا هم د شهادت یو درجه ده. اکثر مرضونه چې وي خلک وفات کېږي پکې، سرطانونه په خېټه کې، کولمو کې، معده کې، مري کې، دا ټول په دې کې راځي، دوی ته الله تعالی د شهادت درجه ورکوي. نو دا بیا په شهادت باندې شهید کېدل او درجه د شهید حاصلولو باندې تعبیر کېږي. او چې نور ښه حالت کې دې کتلي وي دا پلار چې هغه ښه حالت کې ده، اوس وایي چې ژوندی یم، دا ډېر قوي تعبیر لري. چې کله یو مړی وایي چې زه ژوندی یم، د دې معنا دا ده چې تاسو ګمان وکړئ لکه شهداو په عیسی کې چې الله تعالی وایي چې لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل عند الله یرزقون عند ربهم یرزقون. نو دوی ته مه وایئ مړي، نو هغه مړی تا ته وایي چې ما ته مړی مه وایه، زه ژوندی یم، نو د دې معنا دا ده چې هغوی د الله تعالی په نزد شهادت درجه وړی ده. والله تعالی اعلم. دویم خوب د کور والا مې بام خوب کې لیدلی وایي موږ یو ډېری بادام د پوستکي سره راټول کړي وو، هغه هواروم، دې وخت کې باران وشي، هغه هوار کړم، وایي زه ځل همداسې رانه پاتې شي او راویښ شومه. نو بادام په خوب کې دا ښه تعبیر لري، په مال باندې تعبیر کېږي، په تجارت په کاروبار باندې تعبیر کېږي. چې کله بادام خواږه وي، د خوراک وي او پاخه وي، او هغه ته ستا په یعنې کنټرول کې وي، ستا وي، نو دا په ارمانونو پوره کېدو، په مال، په تجارت، په روزګار ښه کېدو باندې، په رزق باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. وایي دریم خوب ده، وایي کوروالا مې خوب لیدلی چې محرم کسانو سره یو ځای ته روان یو، وایي ته راته وایي، د خاوند ته یې وایي راځه دې ډیم کې ولامبو، شنه اوبه ولاړې، په دې وخت کې زه دې تیله کړمه، دواړو ور ولوېدلو او زه راووتم، ته په اوبو کې ورک شولې، څو وارې غوټې دې ووهلې، غوټې مې ووهلې وایي تا پسې په اوبو کې. دا ښځې وایي نه ښکارېدې، آخر چې غوپه شولمه، کتل مې د اوبو تل کې ناستې شنه ګلانو سره، بانجاني ګلان، وایي ته مې راویستلې، ما ویلې ستا ساه نه بندېږي، تا راته مسکا وکړه او بېرته غوټه شولې په اوبو کې، په دې اوبو کې زه هم درپسې غوټه شومه، ومې کتله سره ګل ته ناستې مختلف ګلان دي، او دې وخت کې وروسته مختلف ګلان دي، هغه ته ناستې او سور ګل دې په لاس وي. زه د اوبو نه راووتلم، کور ته راغلمه، ورور ته مې دې وویل چې ته دوبه شوې یې، ورته مې ویل دا خاوند مې دوبه شوې ده، چې کله درغلو ته یې راوباسلې، دوې پاڼې دې په لاس کې وې، خلک وایي راشه تصویران در سره وباسو. نو دا تعبیر دا ده چې کله یو څوک ګوري چې غرق شوی دی په اوبو کې او هغه اعمال ته پاتې کېږي، دا ډېر خطرناک تعبیر لري. دې معنا دا ده چې ته په شهواتو کې د موبایل په غلط استعمال، په غلطو ویډیوانو کتلو باندې ته اموخته یې، هغه ګورې، وختونه دې پکې ضایع کوې، هماغه کې غرق شوی یې، ځان بیخي ویستلی نه شي. او چې کله ته په خوب کې ګورې چې اوبو کې غورځېږي، غرق کېږي، نه خو بېرته راوځي، معنا دا چې الله تعالی تا ته رجوع نصیب کوي، توبه وباسي، او دغه عمل څه ده، د موبایل بې ځایه استعمالول، غلط شیان کتل، دغه شی نه ته توبه وباسي او دا پرېږدي. دې نه مخکې څوک در باندې خبر شي، نو دا شیان کم که او پرېږدئ، دې کې خیر نشته، او خپل وخت په دې باندې مه ضایع کوه. والله تعالی اعلم. څلورم خوب ده،
وایي نن د صبح صادق په وخت کې به مې خوب لیدو چې ډېر خلک ولاړ وي یو قبر وي. زه ژوندی یمه یو کس وي د قبر نه یوه تبې راپورته کړي، نو زه دغه قبر ته ورشم وایم دا قبر زما ده، خو ډېر خوشحاله وم دا کلمات وویل الحمدلله حمدا کثیرا. بس چې قبر ته ورکوزېدم دغه نورو خلکو کې مې نور ملګري هم وي، هغوی ته وایم چې انشاءالله لږ وخت پس وروسته به سره ملاقات کوو، یعنې قیامت یا جنت کې. دغه دوه ذهن ته مې راځي. نور چې قبر ته ورکوز شم ډېر پراخه وي، مفصل تعبیر یې راکړه. نو دا صبح صادق په وخت کې دی، ډېر ښه وخت کې دی خوب لیدلی دی او خوب دې صحیح ده انشاءالله، الله دې درته ښه کړي. او خوب کې انسان قبر د قیامت حالات د زنکدن حالات وګوري، په دې وخت کې مطمئن وي، خوشحاله وي، ډار ویره پرې نه وي، مایوسي پرې نه وي، دا ډېر ښه تعبیر لري. تعبیر په دې کې کېږي په دې کې ستا اعمال صحیح ده او ستا د کم تیاري څه کوې آخرت ته، کم مسؤلیتونه دي دا ادا کوې، لمونځونه تلاوت او ذکر او د الله تعالی یاد، خپل خلکو ته خیر رسول او شر دې شاته نه رسول، په دغه باندې تعبیر کېږي. دا خپل قبر تا کتلی ده، دا قبر د ورو معنا داسې دا قبر او مرګ ستا په یاد ده همیشه. د ډېر کارونه ګناهونه د دې قبر او د قیامت د ویرې نه، د الله تعالی د مخکې د ودرېدو نه ته پرېږدي غلط کارونه حرام کارونه، نو الله تعالی تا ته توفیق درکړی. نو دا خوب یې در باندې کتلی ده، ته مطمئن شه انشاءالله خاتمه به دې ښه او بیا څه خلکو ته وایي چې تاسو سره زه ملاقات کوم، معنا داسې ته د مقبرې زیارت کې او هغه نه عبرت اخلي، مړو سره ځي، جنازه کې ځي او داسې ته ورته وایي چې قیامت د جنت کې به سره ملاقات کوو. دا ستا په ښه ګمان باندې تعبیر کېږي، چې ښه ګمان لري په الله تعالی باندې، ښه امید لري د رحمت د الله تعالی او قبر د فراخېدو نه مراد قبر د فراخ وي، نو دا په نیکو عملونو، په مونځ، په عبادت، تلاوت، صدقه په دې باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. پنځم خوب دا وایي فارسی خوب لیکلی دی، پوښتنه مې ترې وکړه وایي پښتو پوهېږم انشاءالله پښتو یې تعبیروو. بیا من شب خواب دیدم پیش دروازه خانه ما یک رود است، در سر آب یک پلچک است، من نشستم همراه ماهایم و خواهرانم، آب زیاد است، شپلی مردانه و زنه و بچگانه میاره، ما تنها بود یا کفش بچگانه و دخترانه از آب میگیرم، دیگران تنها سیل میکنن از آب چیزی نمیگیرن. په خوب کې څه کله ته څپلۍ اخلي، بوټان اخلي، یو شی اخلي، نو کله عادي چپلکې اخلي، سرپایس ورته وایي چې په کور کې اغوستل کېږي، پښو کېږي. دا په دې معنا چې ستا که واده شوی نه وي نو یو نږدې ځای کې به ستا واده کېږي. څه کله ته چپلکې په خوب کې وګورې او ساده شی، او څه کله ښه د سفر بوټ او ښه داسې بوټ چې هغه خلک سفر کې پښو کوي او لرې چېرته ځي، نو په دې باندې تعبیر کېږي ستا واده لرې ځای کې کېږي. نو که تا استخاره کړې وي د واده لپاره، نو په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا واده دوه کسان که راځي، یو یې نږدې یو یې لرې، نو ستا واده څه دغه لرې کسانو سره کېږي. ته وایې چې بوټان اخلې د اوبو نه، نو په هغه باندې تعبیر کېږي او ته هماغه د اوبو نه اوچتې، معنا داسې سفر دې کېږي، یعنې که ته سفر اراده لرې نو ستا سفر کېږي، سفر ته اسانېږي او د سفر دې روانېږي. اوبو نه مراد د ژوند، د روزګار، د ستا زندګي څه دا روان ده او ته د سفر وسایل تا ته برابروي، او کېدای سفر وکړي او یا که د واده لپاره استخاره وي، نو ماده څه واده دې لږ لرې ځای کېدای سي وشي. والله تعالی اعلم. شپږم خوب دا وایي زما خور وفات شوې ده، زه ورپسې کله تبارک الذي صورت د شپې وایم، بېګا شپه مې ونه ویله، بېګا مې په خوب کې لیدلې ده، دا سمه روغه ناسته وي، یکدم پرې د لیونتوب غوندې راشي، ګډه وډه شي، لیونۍ ګرځي راګرځي، دا خپل ویښتان دغه کړي جګ ځای باندې وي او جتکه پرې راشي. کله مړی په خوب کې ولیدل شي چې هغه مریض ده یا شکایت لري یا ضرورت لري یا داسې کار کوي چې هغه مناسب نه ده او تا ته تعجب راځي او هغه صحیح نه ده، د دې معنا دا ده چې هغه حالت صحیح نه ده. د دې معنا دا ده چې هغه تا نه ضرورت لري، ستا کومک ته، ستا دعا ته، ستا صدقو ته، نو دغه تبارک الذي سهار شپه ته ورپسې وایې او ثواب یې وربخښې، دا مه پرېږده، ځکه دې ته ثواب یې رسېږي، دی په دې باندې خوشحاله کېږي. که ونه وایې نو هغه دته تکلیف وي او راحت نه وي او ستا په دې ویلو باندې چې الله تعالی تا ته هم اجر درکوي او هغه ته هم دا ثواب رسوي. نو په دې باندې مداومت وکړه، دې کې د انشاءالله خیر ده، هغه ته هم خیر رسېږي او تا ته هم خیر رسېږي. نو دا خوب دی باندې لپاره الله تعالی تا باندې کتلی ده، په دې عمل دی مداومت وکړه، دا مه پرېږده. ټول مړو ته دعا وکړه، خصوصا چا پسې چې ډېر زیات خفه یې، مریضي کې، سخت مریضي کې وفات شوی ده او هغه خوب کې دې راځي، نو هغوی بیا ضرورت لري هم د نیک عمل ته
یو دعا ته یو خیرات ته صدقه ته صدقې ته نو هغه ته بیا څومره یې وسه کېږي نو هغه ان شاء الله نیک عمل وکړه او ثواب یې ور وبخښه او دعا ورته وکړه نورو ته هم یاد کړه څه ویې مو کوي نو الله تعالی بیا تا ته هم همداسې کس برابر کړي چې تا ته خیر ورسېږي والله تعالی اعلم دا و د نن ورځې خوبونه په دې ویډیو کې تاسو ته وړاندې شو الله دې وکړي چې تاسو خپل د خوبونو تعبیرونه واورئ او څه کله واورئ د تعبیر مطمئن شوئ نو ماته یو کمنټ کې یو شی ولیکئ زه خوشحاله کېږم ستاسو په کمنټ باندې مطمئن کېږم په دې باندې چې ما تعبیر صحیح راغلی ځکه چې دا خو تاسو نه پېژنم نو څه کم تعبیر کوم دا په نیک ګمان باندې په ښه طریقې سره کوشش کوم تاسو ته ښه تعبیر کړم یو خیر یو نفع تاسو ته ورسېږم یو تشویش هم رفع شي ذهن هم ارام شي په دې وجه باندې چې کله تاسو ماته اطمینان راکړئ زه خوشحاله کېږم او چې خوبونه مې لیده اکثر کسان په مسنجر کې خوب لیکي نو کوشش وکړئ خوب همدې واتساپ کې ولیکئ دا اوس دغه د مانه هیر شو یو ورور سلام یې واچوه په مسنجر کې تعبیر خواب لقماني کې فیسبوک پیج ده نو هلته ما وعلیکم مې ورته ویلي او ورته مې ویلي چې دا خوب دې زر همدا اوس راولېږه چې تعبیر کېږي بیا پاتې کېږي سبا شپې ته نو هغه ونه لیږل که لیږلي وي نو مانه هیر شو نو واتساپ کې چې کله خوب ماته لیږي د همدې واتساپ نمبر چې دلته تاسو ته مخکې سکرین ښکاري نو دې کې بیا اگر چې دا واتساپ بند وي سهار وختي خلاصېږي او د ورځې که لږ وخت پیدا کړمه او یا ماخوستن دې وخت کې خلاصېږي نور وختونه دا بند وي د 2 بجو باندې یو داسې زه مصروف یم یو بله وجه دا ده چې دا مزاحمت کېږي بیا هر څوک زنګونه وهي نو زنګ مه وهئ بیا هلته خپل خوب اواز سره ریکارډ کړئ یا ولیکئ پوره اول او آخر د خوب وخت د خوب پکې ذکر کړئ چې دا خوب تا کله کتلی ده نو انشاءالله چې دا خوب بیا تعبیر کېږي او ښه تعبیر کېږي والله تعالی اعلم نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته